یو بادشاہ تیر شوی دی مامون ناغذیو دا مامون یو دیو علی نومیو علی ابن مامون دیر زیاد خکل انسانو دا علی دیر خشتا و شازاده و شازاده نبادشاہ دیر خشتا خکل مزیدار و دیر خوش اخلاق و اخلاق دیر مزیدارو چه چا سر ومناست و خلق بو سر پناستا خوشحالی دل تنگی دل بنا بل اخلاق سری سر پناستا خلق تنگیگی خوش اخلاق سر نتنگی او ار وقت بے پدی مخ مسکاوا او اخیار دیر زیاد و عاقل چه کلب میلمان رالل نو پلار بدتوی الاراش علی دی میلمانو سرکینا دوم رو اخیارو چه میلمانه با متاثر شویر دا علی خو دیر قابل سره او کدا پلار نفس دی پتخ کینا حکومت بریر خو چله دا هنگ نخشتخ کل قد و قامت نمزیده خلقو بوتا یوسف زمان وی دا زمانی یوسف لکه یوسف علیہ السلام لاللہ حسن ورکڑو ندتا وی یوسف زمان وی دا خبر زمانی یوسف دمرا خشتاو اخلاق ناستا پاستا خبر خلقو سر و خیاری او پا خبرو وی دمرا فسیح انسانو چه خبری بے کولی خلقو لو بے خبرو فن ورکو دمرا مزیدار علم او دا پلار دیر زیاد خواخو دا سے بچے چه اغا خیارمی او دا سے بچے چه خشتم وی او دا سے بچے چه اغا قلمنمی اخلاقیم وی دا پلار خبرم منی تابیدارمی دا پلار دیر زیاد خوخی پلار تے مامون تے یوزل دستخان اولگی دا دنیا خوراکون و تکی خودیش دوڑے اولگی دا اوگی دے خوراکون چه اولگی دل فروٹ جوسونا میوی ہر قسم وقت پا مختلف قسمون کی خودیشوی نو کاری فورن نو کرتاوی وی علی سشو وی سیف پلا کمرہ کری ورش آواز کهوتا مسر روڑے اخری پلار با بیز وینا روڑے نخوڑا دوم رای خواهو علی تا وی چه بابا دیگواری روٹے وی چه زخم موڑے ما بابا تا موڑے چه در روٹے تا می ضرورت نیشتا شوق می نیشتا او در موڑے نوکر راگے بادشاہ تا وی چه اخوی چه در روٹے نخورما او موڑے متاسو پلا روٹے خورے ورش علی تا وایا که روڑے نخوری دا مخ خودی راتا لگو خوایا کن اصل خو که نکن دوم را خواخ فورا نوکر لارو علی تا وی چه بادشاہ سلامت وی چه که روڑے نخوری و موڑے اصل من سرکین دا مخ خو بلی بینم کن مخ خودی راتا و خوایا زری رامن رکلی خواه راغی پلار سرکین است روٹے باغل دیر خوڑا دو معمولی غختا خوڑا موڑو پلار و تا خوشحال و مسکی که ده چه کل روٹے نا فارغ شو نو لار ددان لیو خپل محل جوڑ کردو دا دجلی دا دریاب دا پاسی دان لخشتا محل جوڑ کردو کلی یو خاص دریاب دی اسم پری دوبے کے پری بحرین پری ملکونو کے ما کتلی دی ما تا پتا دا پسندونو دریابونو دا پاسا محلات جوڑ دی لان دی بطی اوبا بیگی اوبا او براو فی محلی محل او تاسو لیدلی دی سوات تا چه تاسو دی بحرین کا علام تا نو باز دی که دا سی اٹلی جوڑی کردی دی چه اغا دریاب تی سحیسا باری و بطی لانده بیگ دا جلی دا دریاب دا پاس دان لخکل محل جو کرد او دا سی محل یو خوبو دی بالخوابوٹی دی خدا سی دیکیم جوڑو چی شارع عام وا لوی لار و دا خلقو دا بازار نا بخلق تاجران پا دی لار پوخانو او گرو چیلو تو نو دیوی چه دا سیمنی چه دی زان دا تنهیم چه دا دلتا که دا خلق تیریگی چه دام اینما پلا رسود دی سوک ندی سوداگر دی قافلی دی دام سری لخوان ورکی تنو گوری باز خلق دی سڑک ترو دی او گوری چه دا خلق پلا تیریگی ما شمانو لخوان ورکی او چه دا خلقو خبریم لگی ورما تنهایی که بسنو کر سر ناسته پلان چه کل فارغ شنو دی راغی اخپل محلا نوکرانو تیوی گرمی می شوید او سخت گرمی وا پکی ایر کنڈیشن خونا علی شابه یخو بنوڑه یخو بیولا نا پیدا کرنا ویڑه پاگیو لنبل پدانیو بوانوله او فورنی خشتخ کلی جامعی واچوله او کیناس لاری تا گولی دلاری تماشا کئی او دو بو شرارو تیم گوگی خونده دی قافلی تیریگی پلی لار ورا تیریگی او دیو تخیخ ناسته یو مزدور پلی لار روانو یو سری غریب بالکل شلیدلو جامو والا جامع شلیدلوی
دا مزدور راغی او د دې محل سره خوا کې د اوبو په دې غاړه ودرېده. دا علي ورته ګوري چې خدایه دا هلک څوک دی چې دلته ودرېده، چې ویې کتل په دې ګرمه ګرمۍ کې د ځان نه غټ څادر راتاو کړی دی. دی خو پوه شو چې دا خو د غټ څادر ولې نه دي، زمونږ خو ګرمي کېږي په یخو اوبو مې ولمبل، خو معلومېږي دا چې د دې خوار بل څادر نه رشته دی نه، غټ څادر ته و دی، هغې ته هم ټوټې لګېدلې دي. چې وی کتل نو کمیس پرتوب ته هم غټې غټې ټوکړې لګېدلې دي، او چې لاندې به د خپو ته مو کتل نو خپو کې د غریب سرمن پرته ده، د ټوټو سرمن. لکه ډېر تاسو به کتلي پخوا به زمونږ په دې وطن کې دا بعضې خلک وو دا مزدوران غریبانان، نو دوی به سپلی پخپو کړی وې، که مو خیال وو د بروزې د پاسه به یې پرې داسې یو تار ګایولی و، غریبي به وکړ. ما ته یاد دي د بروزې نه به یې داسې یو دوه تسمې جوړې کړې وې، هغه به یې پرې ګایولې وې، دقسې پړې پرې سرمن تړلې و، غریب پکې خپه دننه کړې وه، او چې هغې د خپې سرمن ته یې مو کتله سپلی ته، نو هغې ته هم ټوټې لګېدلې وې. ډېر زیات خپه شو، او ده د نوکرانو فورن فروټ موټول او مخامې ورته کېښودل. دې خپل فروټ ته هم ګوري، خپلو جامو ته هم ګوري، خپل محل ته هم ګوري، خپل شان ته هم ګوري، او هغې مزدور ته هم ګوري. مزدور څه چل وکړه؟ په سر یې شکرۍ وه، خو چې کېناسته نو شکرۍ یې کوزه کړه، نو یو څه یې واخېسته، نو د شکرۍ نه یې د مزدورۍ چې کوم رمبې وه هغه رمبې یې ترې راوویسته، او دریاب په غاړه باندې کېناسته، هغه رمبې یې لاول ځان له ووینځه، هغه یې واپس په اشکرۍ کې کېښوده، او بیا یې لاس او خپې د خټو ډکو، لاسونه یې هم ځان له ووینځل او خپې هم ځان له ووینځلې. نو چې دا هر څه یې وکړله، څادر یې کوز کړ، نو بیا یې د هغه اشکرۍ نه یو لیفافه راوویسته، هغه لیفافه کې سره ډوډۍ وه او مالګه وه. هغه سره ټوکلۍ راوویستله او مالګه یې راوویسته، هغه ډوډۍ به یې اوبو کې منډله چې دا ډوډۍ نرمه پسته شي، او مالګې سره به یې یو ځای کوله او چک به یې تېوه، بیا به یې ډوډۍ په اوبو کې ومنډله چې پسته شي، نو مالګې سره به یې چوکه کړه، نو چک به یې تېوه، نو چې هغه وړه غوندې ډوډۍ خلاصه کړه، نو الحمدلله یا خدایه ستا په دې نعمت زه ډېر زیات شکر ګزار یم. الله ډېر لوی شکر خدای چې تا ډوډۍ راکړه، شکر دی خدای چې تا زه مور کړم، او زه ستا ډېر زیات شکر ګزار یم. علي وایي چې دا خبره مې واورېده، پړه مې ودرزه شو. اوهو دې شکر پسې کوي، داسې جامو ته وګوره، د دې په دې ګرمۍ کې دې غټ څادر ته وګوره، دې ټوټو والا کمیس او دې ټوټو والا پرتوب ته وګوره، او دغه سرمن ته وګوره چې د خپې د ګرمۍ د وجې نه غریب د خپې لاندې چې خپې مې ونه سوځي، سرمن یې ښې ده په ټوکړه یې تړلې ده، په تار یې تړلې ده، او دې خپو ته او دغه ډوډۍ مالګې سره وچه ډوډۍ په اوبو کې خوشته وه، او دې څه وایي؟ یا الله شکر دی الحمدلله چې خدای ډوډۍ دې راکړه الله. او بیا څه چل وکړه؟ بیا یې دا چل وکړه چې هغه غټ څادر یې سر ته واچو، او غریب د هغه سیند په غاړه باندې پرېوته وده شو سملاس. چې دا مزدوري ګوره اسان کار نه دی، ډېر ګران کار دی. پیسې ګټل اسانه خبره نه ده. دا خلک دې نه دوبۍ ته چې لوی لاړ شي که نه، د دنیا خلک یې پته مئ جي ماله به موبایل راوړئ، ماله به ترماس راوړئ، او ماله به ګړی راوړئ، او ماله به جامې راوړئ، تاسو د دې خوارانو نه خبر نه یې. ټیک ده چې په دوبۍ کې خلک ښه نوکرۍ هم کوي، اعلی اعلی نوکرۍ کوي، خو قسم په خدای جومات کې ناست ما د دوبۍ لیبر او مزدور هم لیدلی دی، ما لیدلی دی په خپله چې هلته د دریاب په غاړه د چمنې ډېرې زیاتې دي، او دې دغه کې په دې لکه سیند کې دلته پارکونه دي، هلته هم پارکونه دي، دې کې چمنې دي، او په خدای یقین وکړه دومره دومره غټ غټ ماشي، غټ غټ ماشي. لکه یو ځل یو چمن کې کېناستم په یو پارک کې، ملګري را سره وو، نو خپې مې کړ چې مې وکتل هلکه دا خو ماشي دي، دومره دومره ماشي، غټ غټ ماشي، سمندر دریاب دی، اوبه ډېره زیاته ده، نمي ډېره زیاته ده، دومره دومره ماشي. نو چې ما سهار وختي پېشمني یو وخت کې ووتم، مونځ مې وکړ یو ځای کې، او بیا تلم داسې ما ته ملګري په دې دریاب چکر لګو، دا وخت خاموشي وي، څښلې سړي پکې ني، نو هغه چمنو کې خلک پراته وو، څادرونه یې اغوستي وو. مې دا څوک دي؟ وایي دا د خوارۍ مزدورۍ والا غریبانان دي، د دې د شپې ځای نشته چې شپه یو ځای کې وکړي.
ولې د شپې ځای نشته؟ نو چې په دوبۍ کې خو کمرې قیمتي دي، کټ کم ځای میلاویږي، نو چې دې په هوټل کې ځان له کمره اخلي نو دومره خو دې نه ګټي چې هلته ورکړي. دا خوار دقه چل کې دلته پروت دی، دا غریب په دې چمن کې پروت دی او څادر یې په ځان اچولی دی او په څادر کې پروت دی. چې هغه روټۍ کړې وه نو چې هلته لاړو روټۍ له نو هغې خواران بار ووتل او مونږ 2-3 کسانو ته یې روټۍ کېښوده. نو چې کمرې ته ننوتو نو دا کټونه نه دي دیوال پورې، د اعلان یو کټ د پاسه بل، د پاسه بل، د پاسه بل، 4 5 کټونه یو بل د پاسه کړي، دې دیوال ته دې دیوال ته دې بل دیوال ته. نه لکه دا څه دي؟ وایي چې دې کې مونږ پراته یو که نه، مونږ سره خو دومره پیسې دي چې 4 کمرو کې 4 کسان دی شو. دا دې خو ډېره ډبل کړي، د دوبۍ کې څو ټوټې دي چې پکارې. نو مونږ دا په 10 15 کسانو باندې دا کمره کړې کړې ده، د یو لاندې پروت، یو د هغه د پاسه، یو د هغه د پاسه، یو د هغه د پاسه، نو چې یو ډقې ټولو سره ډقې. دا عجیبه انصاف. او دلته خلک وایي مال یې ګړی راونړه، مال یې موبایل راونړه، مال یې جامې راونړې. تاسو غریبانانو نه خبر نه یې چې دا خواران ته څه ژوند تېروي. علي وایي چې دغه سړي ته مې وکتل دی مزدور ته، نو ځان ته یې هغه څادر واچو، دې پرېوت اوده شو. او زه ورته دقسې اوس حیران یم چې یا خدایه زما دې ټاټ پاټ ته وګوره، دې دولت ته وګوره، دغه مزدور غریب ته ګوره، او دې په هغې کې څومره شکرګزار دی، او دې ګرمۍ کې دله خوب سینګور دی. چې د خوبه پاڅېده نو دریاب له ورغې نو اودس یې وکړه، نو پاسې 2 رکعته مونځ یې وکړه، نو د مانځه نه پسې الله ته لاس اوچت کړل، نو بیا وایي یا الله ستا ډېره شکریه، الله ستا ډېر لوی حمد او مهرباني چې پروردګاره ماله دې خوب موقع راکړه، اودس مې وکړو، مونځ مې درته وکړو. علي نوکر ته ورشه دا مزدور ځان سره راخېږي وبره، او دا ښکاری مو ته ویل امبې دم ځان سره راخېږي. نوکر پولیس والا ورمنډه کړې، هغه مزدور ته وایي چې شهزاده صاحب دې غواړي، نیک دې غواړي، بادشاه زوی علي هله زر راځه. هغه وایي علي په ما څه کوي، زما هغه سره څه کار دی، زه خپل کار به کوي، زه مزدور سړی یم. وی خامخا دې غواړي که نه دی په زور دې بوځو، دیگه به نه دی بادشاه زوی دې غواړي ته نه ور دی. خدای نه یو آیات ووت عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. الله وی ډېر کله ته به یو شی تا ته ښه نه ښکاري خو بدله بهتري. ټیک ده چې دا شی خو ما ته ښه نه ښکاري، د بادشاه دې دربار ته ورتل ممکن ده چې دا ماله بهتري. مشکرې په سر کړه او نیغ دربار ته وخته، چې وخته نو بادشاه دوی ورته وایي دغه ځای کښېنه. نو چې کښېنو ویې لکه مزدورې وی او مزدورې مزدوري کې وی او صاحب مزدوري کو. ولې مزدوري کې؟ وی صاحب زه خپله محتاج یم ډوډۍ ته، او زما یوه مور ده چې هغه شله ده په خپو باندې، او یو مې خور ده چې په سترګو ړنده ده. مور مې شله ده او خور مې په سترګو ړنده ده، نو هغه خواران محتاج دي، د هغوی کفیل یم، د هغې کفاله کومه، نو دقه مزدوري کوم او چې څو ګټم نو هغوی له یو څه. علي ورته وایي چې هر کله ستا مور او خور تا ته محتاج دي او د هغې کفیل یې، نو دا اوس دې ځان له ولې ډوډۍ وخوړه. بیا خو پکار دا وه چې تلې وه هغوی سره یو ځای دې ډوډۍ خوړلې وه، هغې دې پرېښودله، اوس ځان له دې ډوډۍ خوړه. وی اوږې ومه ډېره زیات مزدوري مې وکړه، اوږې ومه، او هغوی سره مې ځکه ډوډۍ ونه خوړه چې هغوی د ورځې روجۍ د ورځې روجې نیسي، دې وخت هغې خوراک نه کوي. ماښام به که خیر روژه ماتئ او زه به د خپلې خور او مور سره یو ځای روژه ماتو. بیا ورته علي وایي وی ښه دا راته ووایه چې ستا ډیوټي څه ده او کار دې څه دی، ډیوټي دې څه ده او کار دې څه دی؟ وی ډیوټي خو مې دا ده چې زه سهار نه روزم او د مازدیګره پورې مزدوري کوم، خټې لوټې کوم، دیوالونه جوړوم، ډیوټي کوم، دا مې خپله مزدوري ده. او مازدیګر نه پس څه کوې؟ مازدیګر نه پس الله ته عبادت کو، خپل مالک راضي کو. وی خوب وی خوب مې تا ولیده که دغه مې خوب و، مې په دې خوب ستا کار کېږي، په دې خوب. او ورته څه وایي؟ او ورته وی چې د قبر د تیارو سوچ څوک کوي، د دنیا خوبونه نه کوي. بیا
که دلته مې خوب وکړ نو قبر کې به خوب تریخي بیا به نه راځي، او که دلته مې خوب ونه کړه روڼه مې وکړله نو انشاءالله چې قبر کې به ډېر خوب راله راشي. دلته چې څوک خوبونه کوي قبر کې به ویښې خوب به نه ورځي، او چې دلته کې مې خوب ونه کړه ویښه مې تېره کړه نو انشاءالله چې خدای به وایي ډېر ستړی راغلی دی، دنیا کې خوب ډېر کم کړی دی، پرېږدی دی فرښتو ته وایي چې دی په دې قبر کې اوږد خوب وکړي. نام که نوم العروس. بادشاه دوی حیران شو، وی ته چې دا مالګه وخوړه اوچه ډوډۍ تا د الله شکریا ادا کړه وي، او وی دا ولې دا خو ډېر معمولي شی دی، او وی دا خو معمولي شی نه دی، خېټه مړه شوه که نه، خدای سلسله پیدا کړې ما او ما له خدای ډوډۍ راکړه. او وی ګوره بادشاه سلامت تا ته خو پته نه لګي ته په دې محل کې ناست دی، ډېر خلک داسې دي چې د هغې دقه ډوډۍ هم نشته، ډېر خلک داسې دي چې په لاس او خپور انځوران دي، زما خپله مور شله ده، او ډېر خلک داسې دي چې په سترګو ړانده دي، او ډېر خلک داسې چې په اندامونو مریضان دي. الحمدلله ما له خدای سترګې روغې راکړې، الحمدلله ما له خپې خدای روغې راکړې دي، الحمدلله ما له خدای خوله روغه راکړې ده. که زه د مور په شانتې وم بیا به مې څه کول، که زه د دې خور په شانتې ړوند وم بیا به مې څه کول. دا د خدای حمد نه دی چې زه د خدای روغ پیدا کړم چې د هغوی خدمت وکړم او د هغې په سبب د جنت ته ورسم. علی نوکر ته وی دی 15,000 درهم ورکا، دی مزدور لا 5,000 درهم. هغه زمانه کې 15,000 درهم داسې و لکه چې اوس ولې 15 لکه نه او 6 لکه روپۍ ورکړي. فوراً هغه 15,000 درهم راوړل، وی دا والا وی په دې څه وکړم، وی دا به دې په کار شي، وی دې ته زما ضرورت نشته، هېڅ حاجت مې دې پیسو ته نشته. علي ورته وی که ستا ورته حاجت نشته نو زما خو ورته حاجت شته که نه، زما لپاره یې واله، زما به ثواب وشي، زه به خوشحاله شم. لکه ستا ورته حاجت نه و ته پرې نه خوشحالېږې نو ما خوشحاله که زما لپاره یې واله. بیا ورته ویلي مزدور ته وی دعا راته وکړه. مزدور ورته وایي چې تا په ما غلط شوې، دوا خو خلک د نیکانو نه غواړي، خطا شوې راباندې، زه خو نیک سړی نه یم چې ته ما نه دوا غواړې. ورته وی ښه ده نصیحت خو راته وکړه که نه، وی نصیحت درته وکړم، وی وی بادشاه سلامت، وی ته چې کله هم په سفر ځې تیارې وله کې که نه کې، او دا آیت یې وی فذکر څنګه دی فإن الذکر تنفع المؤمنین. وی زه نصیحت ته کوم چې مسلمان ته به فایده ورسوي. وی ته چې کله په سفر دی نو سفر له تیارې کې که نه کې، وی بلکل د شپې نه ورته تیارې کوم، او سار نور کله ناوخته پاسم، او چې کله په سفر ځم وختي پاسم، خوب هم پرېږدم او هغې لپاره تیارې کوم. نو علي د آخرت او د قبر خو ډېر لوی سفر دی، هغې له یې څومره تیارې وکړو، هغې له څومره وختي پاسېدی. په دې خبره پوه شوې؟ هغې له څونه وختي پاسېدی چې په سفر دی خو وختي پاسې، صبح سویرې وختي پاسې. نو د قبر ډېر لوی سفر دی، انتهایی سفر دی محشر میدان ته، حشر میدان ته. نو تا دې سفر له څومره وختي پاسېدی چې نه غوندې سفر کې هغې له خو وختي پاسې، چې ډېر اوږد سفر یې ډېر وختي پاسې. د ایرپورټ ته چې کله د عمرې والا یا څوک ځي که نه، نو دې ته هغه ایرپورټ والا وایي چې کم از کم 6 ګنټې مخکې راشه، یا 4 ګنټې مخکې انټرنیشنل فلایټ له خو به خامخا راځئ. ګورئ نو چې لرې سفري نو بیا به د جاز د تلو نه هم 6 ګنټې او 4 ګنټې ایرپورټ ته ځان مخکې راسئ، جاز رانه لاړ نه شي. اصل هغه کاونټر هغه چې کوم دی ټکټونه ورکوي هغه نه بند نه شي، هلکه کاغذونو کې غلطي وي چې دومره ټیم خو چې خو پکې ټیک کم که نه. ګوره څومره سوچ سړي سره پروت دی، دومره اوږد سفر باندې ته روانې، او په دې دومره اوږد او لوی سفر کې تا هغې له څه تیاري وکړه، او چې دې اوږد سفر نه روانې خو وختي پاسې، نو دې له څومره وختي پاسې دی. بس چې دا خبره وکړه د دې علي زړه یو ټک نارې کړه چې خدای پاکه دا څنګه نصیحت یې راته وکړو. وی تا ته زه 3 نصیحتونه کوم، 3 خبرې. یو دا چې د قبر ډېره خطرناکه تیاره ده،
داسې تیاره ده چې د خپل لاس پر ته پکې ورې نه ښکاري. واقعي د شپې تیاره کې خو بنده بیا هم ځان له څه چل مل وکړي، نو د قبر تیاره کې به څه کوي چې نه لاس راکولی شي نه خپله کولی شي، او من لس بنو یو ټن خاورې در یو خوا پرتي پټنونو د نخي طرف ته پرتي یو ټنونو یو خوا هم دیوال بل خوا هم دې خوا هم اخوا هم لاندې مبرم خاوره ده. او هغه ډېر عزتمن بچي او عزتمن پلار او وروڼه هلته ټول واپس راشي، او چې کم کټ کې وړی همدنه واپس راوړي، او چې کم پوزې درته لاندې پروت و او پوزې هم درته لاندې په قبر کې ناچي هم اوس هم ډېر دنې واپس راوړي. ټول دغه واپس رالل. وی دغه لوی سفر د قبر د تیارو غم وکړه، هغې له غم وکړه، دا سوچ وکړه. دا یو نصیحت. او دویم نصیحت دا دی چې په سفر دی نو سفر کې خلک لري سفر کې یوازې نه زیریږي، نو ځان له د سفر ملګري پیدا کړه. وی اوس خو یو دوا راته وکړه که نه، وی خدایه د دې علي دنیا سره مینه کمه که او الله د خپل ځان سره وله مینه پیدا کړه. نمبر 1. او نمبر 2، یا الله د هغې عمل توفیق ورکړه چې ته پې خوشحالېږي، او یا الله خاتمه په داسې وخت کې وکړه چې ته ترې راضي. اوهو دا خو ډېر بهترین دعا ده. د دنیا سره مینه ختمه که کمه که او ځان سره مینه پیدا که، دا کمال دی. او خدای داسې عمل توفیق ورکړه چې په کوم عمل ته خوشحالېږي، نو چې الله د بنده نه خوشحالوي دې نه غټ غنیمت بل شته. او خدای داسې وخت کې عمل که چې هغه وختونو کې ته له ده نه راضي یې چې ته ترې خوشحاله یې. وی دا اوس ما پرېږده وخت مې ډېر ضایع شي چې ځم مزدور ته وایي ښه ځه. وی نور څه خو ته نه غواړې؟ وی دقه غواړم چې ما نور ماف کړه چې زه وځم. وی په مخه دې ښه. مزدور چې لاړه نو علي هغه خپل نوکران کېنول، وی زما دې درستخان ته وګورئ او د مزدور هغه اوچې ډوډۍ ته وګورئ، د هغې شکر ته وګورئ او زمونږ دې ناشکرو ته وګورئ، زمونږ دې ټاټ پاټ ته وګوره د هغه جامو ته وګوره، زمونږ دې جشن ته وګوره د هغې سپلو ته وګوره، زمونږ زندګۍ ته وګوره د هغه ژوند ته وګوره، او د هغه شکر ته وګوره زمونږ ناشکرۍ ته وګوره، د هغه صبر ته وګوره او زمونږ دې نخرو ته وګوره. فوراً چې کوم د کتابخانې د ده هغه انچارج د کتابخانې ناظم د کتابونو هغه وي ما راوغواړئ، هغه یې وله راوغوښته چې راویې ورته وی ورشه او ماله د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کتاب راوړه، د هغه حالات راته بیان کړه. نو چې کتاب یې پورته کولاو که ورته وی دې د کتاب د عمر صاحب په حالاتو کې یو حالت راته ووایه. هغه وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل وبس کړی، یخ یې اوبه وله چا راوړې، نو چې اوبه یې سترګو ته خولې ته اوچتې کړلې او یخې وې نو اوښکې ترې روانې شوې، نو هغه اوښکې اوبو کې پرېوتې. د هغې اوبو نه ګوټ کوي چې کومو اوبو کې د حضرت عمر فاروق اوښکې پرتې دي. او نوکر ورته وایي وی امیر المؤمنین ولې جاړې دې اوبو ته؟ وی جاړم په دې کې هسې نه د قیامت پر ورځ خدای پاک د دې اوبو تپوس رانه ونه کړي. وی نه که نه د دې تپوس به نه خدای نه کوي، ته چې الله پیدا کړی نعمت به در کوي، دې وجه نه خو یې به فري پیدا کړی، مفت یې پیدا کړی چې دې ته د انسان ضرورت دی. وی ښه نو جړه په بله وجه هم راځي، په بله وجه هم څه راځي؟ هغه ده چې د محشر میدان کې ممکن د اوبو قبر ته چې لاړ شم نو هلته اوبه نشته، هلته نیر نشته، هلته نه څښا اوبه شته، نه خوږې اوبه شته، نه ترسکونې ترخې اوبه مالګیجنې شته او نه صفا اوبه شته. دلته خو ماله خدای اوبه راکوي. وی خلا کتاب بند که اوسه اله مال له دې نه پس د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله کتاب راواله، چې هغه کتاب یې راواغېسته او هغه یې ورته کوله وکړو. د عمر ابن عبدالعزیز حالات هم ورته رامخکې شو چې عمر ابن عبدالعزیز کله بادشاه د بادشاه نه مخکې به هغه د زرګونو روپو یو جوړه اغوستله، زرګونو روپو ډېر قیمتي جوړې اچولې. یو ځل یو مولانا صاحب ورته وایي او دې ګورنر و صاحب د مدینې شریفې ګورنر و، ورته وی صاحب ډېر زیات اسراف کې په دې جامو کې. وی مولانا صاحب دا خبره ستا د خولې نه ووته، که د بل چا د خولې نه وتې ور ما به ورسره کتلي، خو آینده دپاره دا خبره ونه کړي، ګنې سر به دې په ځمکه پروت وي. دومره د ټاټ باد ژوند و چې کله بادشاه شو یو دل د جمعې مانځله راته
مقتدیان ناستی او بادشاہ لیٹ راووته چې راووته داسې راپېده نو چې په منبر کېناسته نو مقتدیان ورته بیا وروسته وزیران وی حضرت ولې ناجوړی بیمارې لیټ راووتې وی نه زما دقه یوه جوړه ده دا رانه خیرنه شوې وه او د جمعې مونږ د صفا جامې پکاري نو زه غسلخانې ته ننوتم او دا جامې مې ځان له ووینځلې دا مې صفا کړلې لنګ مې وو نو بار راووتم نو دا مې راپولې چې دا به اوچې شي نو وبه چوم دی کې وخت ناوخته کېده نو لمدې جامې مې واچولې نو تاسو له راووتم تاخیر په دې شو چې دا له مې جوړه اینځله او رب هم ځکه چې جامې مې یخې چولې دي یو ځل کور ناستو لور ته وایي ای فلان کې بچې اوبه راوړه لیټ شوه بیا آواز ورکړه ای فلان کې لورې اوبه راوړه هغې جواب ورنه کو دریم ځل یې آواز ورکړه اوبې راونهړې نو ښځې ته وایي وی فاطمې وی دغه حال دی د دې زمانې د لوڼو درې ځله مې چغې ورته ووالې او ما لې اوبه راونهړې نو ښځې ورته وی بربنډه دله راشي د هغې دقه یو جوړه جامې د پرتوګ یې شلېدلې دی کوټه کې ناسته ده ځان له پرتوګ ګنډي چې وګنډي پرتوګ نو بیا به اوبه راوالي تاله بیا راوړي چې دا حالت یې ورته بیان کړ علي ته نور پې اور بل شو وی خد سعید ابن مسیب رحمت الله علیه دا په تابعینو کې یو ډېر لوی محدث تېر شوی دی د حدیث استاد وی د هغه حالات راته رامخکې کا چې د هغه باب یې کوله وکړو اسوي سعید ابن مسیب وی یا الله چې د کجورې د اډوکې په چوپېدو مړی دی نو څه خبره یا الله چې د کجورې د اډوکې په چوپېدو مړی دی نو څه خبره ولې ټټۍ ته او بولو ته به مې اړواجت نه راته او ستا د پیغمبر حدیثو کې بار وخت لګیو اوس خو اودس ماتې راشي نو لاړ شم بولو کوم نو بیا اودس کوم نو ډېر وخت مې ضایع شي او زما علماء قسم دی د علم دپاره ډېرې لویې قربانۍ ورکړي دي ما بېګا د امام ابو یوسف رحمت الله علیه یو حالات وکتو حیران شوم امام ابو یوسف رحمت الله علیه زوی مړ شو ماشوم زوی مړ شو ټیم داسې و چې هلته کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه درس شروع و دغه درس شروع او دلته کې د زوی د جنازې ټیم دی نو شاګرد ته وی مهرباني وکړه دما د زوی واله او دې مقبرې ته اوس تر د جنازه وکړه او زم د امام ابو حنیفه درس را نه قضا کیږي حیران شوم یا خدایا امام محمد رحمت الله علیه دا زموږ د امام صاحب شاګردانو کې یو شاګرد دی دغه متعلقه داغه یو ځل یو انګریز داغه کتاب دی هغه وکړه جامع صغیر داغه کتاب یو کته انګریز انوي وی دا ستاسو راکوټ محمد دی او دون دین خدمت یې کړی دی نو غټ محمد بم څنګه سعید ابن مسیب وی بول چې ډوډۍ وخورم او بوس کوم بولو ته ضرورت شي منډه کوم اودس مات کوم وخت ضایع شو اودس کوم وخت ضایع شو بیا راځم او چې لوی اودس ماتې له صحرا ته ځم او راځم اودس کوم بیا وخت ضایع کېږي ارمان چې د اډوکي د کجوري د اډوکي په چوپولو مې ژوند تېرېدی چې اودس ماتې ته راکوټې او لوی ته مې اډواجت نه راتلې چې دا خبرې واورېدې که نه علي نو هغه لایبرري والا ته وي کتابخانې والا ته دا کتابونه یې بند کړه د عبدالله ابن مبارک او د نور علماو واقعات یې مته بیان کړل وی دا بند کړه د کتابخانې له او شاګردانو ته وایي هغه نوکرانو ته وی زه ځمه د خپل سردار ملاقات له ځم ما پسې څوک مه راځئ هېڅ څوک چې ما پسې را نه شي دروازې یې بندې کړې هغې ته لاړل د هغوی دا خیال و چې ګنې سردار نه مراد دی خپل بادشاه پلار مراد کوي او پلار له جوړ دی نیغ د محل نه ووته او په دریاب دجله کشتۍ ته وخته او پورې غاړه لاړ فرات ته لاړ فرات ښار ته او چې هلته څنګه لاړ هلته خپلې جامې مامې بدلې کړلې او دجله یو ډېر لوی ښار دی هغې ښار ته لاړ او هلته یې مزدوري شروع کړه بس دی ډېر ژوند مې په ټاټ او پاټ کې تېر کړ ډېر ژوند مې په عیش و عشرت کې تېر کړ ډېر ژوند مې په خوشحالۍ کې تېر کړ ما ته چې مزدور کومه خبره کړې وه چې زه نو سفر له ځان سره ملګری بوځه قبر کې به یوازې پروت دی او ډېره سخته تیاره ده پکې ځان سره ګورې رڼا یو سا نو باقي د رڼا غم کوم او د ملګري غم کوم مزدوري شروع کړه هغه مزدوري چې کومه مزدوري هغه مزدور کوله
خدا بادشاہ پا غیق کے بادشاہ غیق کے وقت تیر کری نیازبین دے نیازبین سڑے کار کم دے کولی شی نیازبین سڑے غوٹا کم دے اچھے تولی شی نیازبین بندکار کم دے کولی شی نرور و غریب پا دیکھ نا جوڑا شی او شپا بے کم دے کولا او پلار ور پسی ون خطا دا پلار خو محبوب زیو اگر نوکران او پولیس والا پر دی وطنونو کے کسو کے سرکل شیشا بے علی را پیدا کے چرتا لار اور یو پسی گردی پلار پستر کو جاری یہ خدای زمان بچے مانا کم خوالا داسی بچے لکل علی پشان بچے یوسف ثانی دویم نمبر یوسف دا زمانے امان لار رخصو کم خوالا نوکران دی تاسو نچرتا لار نیو خبر خو منگ دوید اخبر سردار لازم مونگی گنتا لرازی خدای کم خوالا سالی لیوانی شو کروغ دی پولیس گردی خود طول دان بدل کردی دی مزدوری کرن پا مزدور دا چاکم دی گمان رازی جدا دا بادشاہ دوی دی او بیا سرو پینزر دی که شکل لار او دوی دی بیا سوک چرتا پیجن او جماعت کے ویش پی کولی نا جوڑا شو غریب زال لے سپاغا مزدوری کے علاج معالجہ مکرلا تو جوڑ نشو نو چکل جماعت کے پروتے او ساتی خیجی کنا یا ساری و سرخوا کے پروتے ویزوان سچل دی در باندے پی مرما دا یو گوتا میرا او دا یو کاغذ دے دا با میرا بانیو که در یو وقت حاکم چه کم دی لری کلی اغلا ورکا باس نو دا با خام خارس ہے او دا خبرو که وفات شو جماعت کے غریب پروت تے قالین نشتا پا جماعت کے پرش نشتا پا خورو یا پا گیا باندے پروت تے عمر پروت تے سوکشتم ندا غریب اگر گوتا یوڑلا اگر کاغذی انغفت یوڑو حاکم لے یوڑو چه حاکم اوکت او یدکا دا گوتا خود صرف دا بادشاہ دا زامنو سری بلچا سرنی اگی خو پی جندلا دا گوتا خود صرف بادشاہ سرا اور دا بادشاہ زامنو سری بلچا سرا خدا خود گوتا کی دی نشی او دیگا معلومات کم بادشاہ تے فوراً اطلاع رسولا کہ حضرت سٹار دا قسی یو سری لگا گوتا روڑو کاغذی روڑو دا گوتا تاسو گورے ویدہ خدا علی گوتا دا کیوں غیر علی وی پلان کی جماعت کے پروت تے بادشاہ پا منڈا رکھو کو زوی مڑ پروتو مڑ پروت تے زوی اچھت کا اللہ زوی دسلی کلی دی ماشاءاللہ پلار تا ناشنا نصیحت کئی وی بابا پا دے آیت غورو کا مرگ نفس ہوتا وی بابا پا دے آیت کی فکرو کا غور پکیو کا اللہ وی ان ربکا لبالمرصاد اللہ جسکے کوا اے انسانا وہ اللہ در تا پتاک کے ناستے پلار در تا ناستے بل خواتے نشت لے لبالمرصاد لیکن صلی پلار باندی روانی کنا اور در پولیس ناکا بندی لگی دے بھی پاگا ناکا بندی خامخات دے گی ان ربک لبالمرصاد بندہ جس سری پا دنیا کے خواقی کوا کبر کے کوا اجازت تیرا تا اجازت دا مانا چه خدای دا تویل چه مکوا خو که منی کئی دیم تینا لاس پیدر کری دی قتلم که اجازت در تنشتا خو منی کئی دی نمپا دنیا که چه گنی کتا پس قتل خواه پی ندی خوشحال ندی دا تیوی چه مکوا خو که نو اختیار دی خپل دی کبر کے اختیار دی خپل دی پی خوشحال نیما زنا کے پی خوشحال نیم پی اختیار دی خپل دی تو ار قسم گناہ کے پی دنیا کے کوا اختیار دی خپل دی خو خوشحال پی نیما خو گولی دا خدای ناکا در تلگی دلی دا ما مانا در تو ان ربک لبالمرصاد غالبا سورة فجر کے کم جائے کے رب العالمین در تگوئی تیار دے تیار پریدی بدے نا چی ورزی چی سری کری قبر کے با یک تنہا پروتے ایسا نشتے دے بسکے دیر ٹاک پاک سرے اوڑو جنازے والا اکلا شاہی قبرستان کے دفن کا اوقات ایکا لیکن اگر مزدور دا قبر تیارے ٹاکو لگاو دا منظور دا قبر تیاری والا پڑھے کہ ٹاکو لگاو نو سڑی خلال کامیابی تا خور رسید بالکل اگا مزدور چی کما دعا کرے واغا دعا قبول شوا بالکل قبول شوا چی یا اللہ دعا وطاو کرلا یا خدای دنیا سرے من ختم کما کا زان سرے من پیدا کا نو زان سرے من پیدا شو محلی پری خود او یا اللہ اگا عمل دیوالا جتا پی خوشحالے گے نو گورا کم عمل دیوالا جتا او یا اللہ داسی وقت کی والا مرگ ورکا چی کم وقت کی تر دن راضی ہے نو جماعت کی چی سعودی و پا مزدورے کی تیوزی دا رضا شوا کا نشوا باغا مزدورے کی دی علی اگر سپورا روڑے و بو سارا وقوال چی مزدوری دی دریوا او اقا مال کے سرے اسا کلا چی اگر مزدوری پی دی دریوا
او پلار ته ناشنا نصیحت کوي. دی آیات کې ډېر لوی عجیبه خبره ده، ان ربک لبالمرصاد. دا خدای غټه ناکه درته لګي چې تېرېږي به نشي تېرېدی. ناکه بندو کې سړی دي که نه نشي تېرېدی، بله لار هم نشي تېرې ورته بدله کې ناکه بندی باندې دی او زټۍ به دی، بیا به څه کوې ورسره.